बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम زما ګران خوږه ملګرو دوستانو تاسو ګورئ چې کوم پرونه تاسو ته زموږ دغه کنونشن سنټر یعنی دغه فیسیلیټیشن سنټر چې کوم های لیول باندې کوم جوړ کړی شوی دی او دلته دنیا برنا لوی جنستان خو زموږ ورور بای او د افغان امور پاک افغان امور باندې ډېر زیات مهارت هم حاصلوي او هلته کار هم ډېر زیات کوي. رشید صاحب صاحب تعارف چانه لکه محتاج نه دی، تاسو آلریډي پیژنئ او خو زموږ ورته ورور بای وایو موږ باندې مهربان کم دی. نن یې ډېر مشکله څه وخت راکړ ولې چې دا هم ډېر بزي دی او حقیقت ته چې دلته کم کار کول وي نو دومره هم برډن وي، خو ما ونه بیا هم ټایم واخیسته. اوس موږ ناست یو دې وخت کې یو اس او ایران مینس کې دغه چې کوم مذاکرات دي یا دغه روغه ده پاکستان د ټولې دنیا دغه بار وایي چې د ټولې دنیا نظر په دغه ځای باندې دی او ټول دنیا نه جنستان راغلي دي. خو په داسې موقع باندې پاک افغان یعنی موږ د پښتونولي به خپل دغه کوو، پاک افغان ایشو کومه ده هغه هم ډسکس کوو او دغه څیز باندې هم لږ نظر اچوو ولې چې پاک افغان باندې موجوده صورتحال کې هم ډېر زیات نظر او شانه هم. شفیع صاحب ډېره مننه تاسو وخت راکولو. تاسو د تعریفي اول موږ به راځو به افغانستان په سچویشن باندې. خو دا وخت کې چې کوم دغه صورتحال دی تاسو وینئ ډېر لکه ټوله دنیا ګوري چې د پاکستان خو موږ وایي دا خو بالکل ختم شو یا دا دهشتګردي هغه ده او دومره غټې زمینتیا کوي چې سوپر پاور زمین هم جوړېدی شي، د ایران زمین هم جوړېدی شي. منګل صاحب لا ستاسو ډېره مهرباني. زه خو ستاسو غونډې چې زموږ سینیر صحافیان ملګري دي مغې ته ما ګورو. ته سینیر مو وایي زه خو کشر یم ډېر نه خو ویښتو خو نه ده خو بهرحال ستاسو هم ډېر کنټریبیوشن دی. ستاسو ډېر یو جهان مننه چې زما د جرنالیزم په هکله باندې تاسو ډېر ښه کلمات وي، خو ستاسو ماشاءالله ډېر غټ کنټریبیوشن دی په جرنالیزم کې. راوشو ستاسو سوال طرف ته، نو واقعي چې د پاکستان لپاره د ویاړ او د فخر مقام دی چې دا وخت د ټولې نړۍ سترګې اسلام آباد ته دي او دا وخت زموږ په خوا کې یو څو میټره په فاصله کې د ایران او د امریکې غټ ډیلیګیشن چې دي په خبره مخامخ یې ګورم وینم هلته ناست او دا خبره هم تا ما ته پیل نه پرې کړی و داسې کوم ګورې سورسز یې پرځې کې ډېر زیات دي هغې لګیا دي او الله دې وکړي چې دا غځای نه یو وارې بیا د پاکستان په لاره باندې یو ښه خبر راوځي. څنګه چې یو څو ورځې وړاندې وزیر اعظم صاحب د خپل د ټویټر د پاڼې د لارې د 15 ورځو د 2 هفتو چې کوم د جنګ بندۍ اعلان کړی، الله دې وکړي چې نن ماښام یا نن مازدیګر موږ د دې ځای نه پاسو چې دنیا ته دا پیغام د اسلام آباد نه لاړ شي چې د ایران او د امریکې په منځ کې جنګ د همیشه دپاره ختم شو. نو موږ خو په دغه تمه باندې ناست یو او د پاکستان کردار چې کوم دی په دې لحاظ باندې ډېر مثالي دی. ګو چې پاکستان دا وخت صرف یو فیسیلیټیټر دی، یو سہولتکار دی، هغې د ایران او د امریکې په منځ کې د یو پل کردار ادا کوي. د پاکستان چې کوم عسکري او سیاسي قیادت دی هغې ته دواړه ملکونه ډېر د عزت په نظر باندې ګوري، کو ډونالډ ټرمپ صاحب دی او کو هلته مجتبی صاحب دی، آیت الله مجتبی صاحب یا مسعود پزشکان صاحب دی یا دلته چې کوم باقر علي صاحب او عراقچي صاحب او دغه شان نور چې 14 رکني چې کوم وفد د ایران راغلی، ټول د پاکستان د عوامو د پاکستان د سیاسي او عسکري مشرانو ډېر زیات قدر لري. ځکه زموږ د پښتنو په دغه کور ته موږ وګورو جرګه په هغه دیره کې یا د هغې مشر په کوم طاقتور وي یعنې د چا منلی شي چا منلی شي، یا چا باندې اعتبار وي، مخاورز وي او څوک چې لکه یو خبره یې اورېدي شي څوک. نو د پاکستان لپاره دا ډېر زیات د فخر مقام دی. خو دې سره سره تاسو اشاره وکړه چې موږ خو د دنیا روغې کوو او الله دې وکړي چې نن د اسلام آباد دا ټاکس چې کوم دي د اسلام آباد خبرې اترې چې کومې دي د دې انجام په ښه طریقه باندې وشي او جنګ بندي د مستقل وشي، په لبنان کې هم امن قایم شي، په غزه کې هم امن قایم شي، په ایران کې هم امن قایم شي او دې سره سره موږ خو غواړو چې په افغانستان کې هم امن قایم شي او پاکستان هم د امن او د سوکالۍ دغه شان پیغامونه چې کوم دي هغه نوري دنیا ته خورئ. چونکې د ایران او د امریکې دا مسله دونه غټه وه چې پاکستان خپل علاقایي او اندروني چې کوم مسلې دي هغه یې په شا وغورځولې او میدان ته راوړل او نه دا ټول خطې نه بلکې د ټولې دنیا او بلکې خلیج ممالک زموږ خطه او بیا خلیج ممالک
لکه ډېر زیات سفر لکه دی مونږه نو د ټولې نړۍ مسله وه نو ځکه پاکستان له بالکل. خپل کور د کور مسلې او د گاوند مسلې هغه یې شاته کړې او منځ ته دغه راغلی. شانته افغانستان هم د کور مسله ګڼو کنه. نو اوس پرزو صفی صاحب تا چونکې د افغانستان موجوده سیټ اپ سره هم ډېر نږدې اړیکې دي او مخکې هم لکه اوس دی وخت کې افغانانو هم دی خو هم چې کوم پوله باندې زمونږه خبره کو پوښتنه ډېر زیات پریشانه دي. څلور پنځه میاشتې پوره کېږي زمونږه چې کوم دا بیلټ دی نو روزګار پکې مکمل ختم شوی دی. هغې که مونږه چمن بورډر نه واخلو تر د تورخم بورډر پورې یا دغه شانتې نور بل طرف ته افغانستان سره دا به خیر کېږي څه یعنې دغه ستونزه به څنګه حل کېږي؟ یعنې تاسو دا وایي چې پاکستان خو د دنیا غم وړی دی او د خپل کور غم نه کوي غم نه کوي. هغه پښتو کوي پردو غمونو دغه کړی هغه مناسب غوندې متل نه دی چې کور ته راشه. نو واقعي چې پاکستان دغه مسله په شا نه ده غورځولې او ستاسو په علم کې دا چې د 1 اپریل نه تر 9 اپریله پورې د چین په ارومچي ښار کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تر یوې هفتې پورې د چین په میزبانۍ کې او د چین په فیسیلیټیشنز کې او د چین د ګارنټۍ د لاندې د ضمانت د لاندې ډېرې ښې خبرې اترې وشوې چونکې د ایران او د امریکې جنګ ګرم نو دغه خبر ډېر توان شو ملاو یو سټیټمنټ جاری شو پکچر جاری شو بس دا د دواړو ملکونو بلکې د درېیمو ملکونو دغه انډرسټینډینګ هم و چې دا خبر چې کوم دی یا دا خبرې اترې چې کوم دي چونکې ټیکنیکل لیول باندې دي ټیکنیکل سټیمز وو د پاکستان د طرف نه چې کوم د فارن افیس د افغانستان ډیسک مشر او دغه شان د افغانستان نه چې کومون د جی ډی آی مشران او د دفتر خارجه د عبوري حکومت چې کوم دفتر خارجه دی د هغې افسران راغلي او خبرې اترې وشو. د چین چې کومه وینا و چین ډېر زیات د مطمئن دی او زمام چې کوم اطلاعات دي نو ډېرې ښې خبرې شوي دي او امید دا لرو د چین خواهش دا دی چې څنګه پاکستان د دې شخړې نه د دې ذمہدارۍ نه فارغ شي دا کومه چې اوس زموږ مخې ته روانه ده په دې سرینا هوټل کې د دې څه انجام ښه انجام مخې ته راغی نو د چین دا خواهش دی چې ډېر زر یعنې هم د دې اپریل په دې میاشت په اخره کې یو وارې بیا د چین په سر ښار په بیجینګ کې یو وارې بیا به د پاکستان او د افغانستان ناسته چې کومه ده هغه زیر غور ده. دا خبره لا ډیسایډ شوې نه ده چې دا خبرې اترې دي په بیجینګ کې وشي او که نه هماغه شان په رومچي کې چې کومې خبرې اترې شوې چې هلته دي وشي او دا به های سطح باندې کېږي دا به په های سطح لکه فاینل به کېږي او ضمانت په چین اخلي لکه څنګه پاکستان وایي چې ماته زمینګړه راکړه چین دې خبرې ته راضه شوی دی چې افغانستان ضمانت ورکړي چې هغه خاوره یا چې کوم پاکستان الزام یا دی یا پاکستان کوم ثبوتونه ورکړي دي چې دغه ترخګر هلته نه دغه پاکستان کې ترخګري کوي. ګوره څنګه چې دې وخت کې ایران لس نکاتي خپل شرایط پیش کړي دي دغه شان امریکې 15 نکاتي خپل شرایط پیش کړي دي نو دا به ګیو اینډ ټیک کېږي او بیا په یو څو نکاتو باندې چې کوم دي نو په هغې باندې به خبرې اترې چې کوم دي هغه به فاینل کېږي. دغه شان د پاکستان د اړخه هم چې کوم دی نو ډېر سخت دریځ دی پرې اختیار شوی چې مونږ هلته ترخګري نه منو ټي ټي پي به هلته نه وي بي ایل ای به هلته نه وي ای ټي آی ایم به هلته نه وي آی اس کې پي به هلته نه وي. او د افغانستان طرف نه د افغانستان طرف نه چې بارډر چې کوم د سرحدونو پرانستل او مستقل پرانستل چې دا بیا داسې نه وي چې یو خوا به ډز ډوز وشي او بیا به دا او ویزو پرابلم افغانانو ته ډېر زیات نو هغې کې خو ډېر وجوهات شته ځکه چې د پاکستان تاسو په خپله صحافي تاسو د افغانستان سفارت ته ورشئ چې تاسو له څونه په ګرانه هغې ویزه درکوي او دلته مشکلات دا خو بایلیټرل دي که افغانستان پاکستان ته ویزې اسانې کړې او د پاکستان اړیکې دونه ښې شوې چې د پاکستان تجار هلته تللی شي د پاکستان صحافي هلته تللی شي د پاکستان ډاکټر هلته تللی شي د پاکستان مزدور هلته تللی شي د پاکستان تجارت هلته محفوظ وي نو پاکستان به هم ګریجولي چې کوم دی دغه دا دواړو دا ټو وے ټریفک دی دا ټو وے ټریفک دی خو لکه دې کې خبرې دا دي چې نیکسټ لیول چې تاسو کومه پوښتنه کړې چې په های لیول به وي دا اوس د افغانانو په رویه ده هغه ټیکنیکل ټیمونه چې کوم دي هغه واپس پاکستان او افغانستان ته راغلي دي خپل حکومتونو ته هغې رپورټونه پیش کوي د هغې نه پس به بیا فیصله کېږي چې آیا
دا اوس د وزیرانو په سطح باندې وکړو یا دا اوس د بیروکریټو په سطح باندې بل موږ په دې باندې لکه پیشرفت په دې کې وکړو او که نه د دې هم زیات لکه د فارن منسټر یا د نائب وزیر اعظم زموږ د طرف نه د هغې طرف نه امیر خان متقي غونتې خلک چې د هغې د لیول کې که نه د صادق خان صاحب او د قهار بلخي یا دغه شان چې هلته نور د افغانانو کوم مشران دي د هغې په سطح باندې کېږي خو په دې خبره باندې درې واړه ملکونه پاکستان افغانستان او منځګړی چین په دې خبره باندې اګری دي چې متفق دي چې خبرې اترې به جاري ساتو او ډیر زر چین غواړي چې دا خبرې چې کوم دي هغه منطقي انجام ته ورسي. ډیره مننه. یو جهان مننه ګران کتونکو تاسو خو اسې راشد صاحب ګورئ په خبره باندې هم یا نورو چینلو باندې هم او د نیشنل یعنی ګورنمنت چینل کم پی ټي وي دی او باندې الریډي ګورئ خو موږ وایو چې په دغه خطه باندې یقینا چې ډیر نظر ژور نظر او یقینا چې دغه چې کوم تاسو ته تجزیه نه وه د کې خبر و خو هغه خبر دغه اسلام آباد ټاک یعنی دغه صورتحال وجې نه یا میډیا هغه فوکس نه نو تاسو ته هغه یو مکمل پیش کړی شو او امید هم ظاهر کړو چې ډیر زر یعنی دغه معامله ختم کېدو سره د افغانستان پاکستان معامله په چین کې یا په هغه کې دا هم ان شاء الله ښه طریقې سره حل کېږي او په دې نظر کې لکه څنګه چې راشد صاحب وویل چې ډېر زر دغه ټول معاملات چې کوم دي انډل شوي دي خو صرف اخیری یو فاینل راوند به ورکول کېږي نو الله دې وکړي چې دا زر ته زره دغه شخړه زموږ ګاونډي ورور هم دی کورنۍ مسله هم ده چې دا پاکستان سره دا زر حل شي او یقینا پاکستان الله دې هغه موږ وایي که نه چې کوم په پښتو کې خدا وي چې انسان ترقي کوي چې نظره نه بچ شي که نه نو الله دې نظره نه بچ کړي روان دی ډېر په پرمختګ وختي ما یو ملګري سره خبره کوله پټۍ نوم به نه اخلم په دې سره ختم کوم مې چاته الله عزت ورکوي که نه هغه دا شانتي وي چې دلته کې شهباز شریف صاحب تاسو چور ډاکو غلام دا که نه او هغه اوس داسې چینل نشته په دنیا کې چې هغه چینل باندې شهباز شریف وینا ټیک ته شامن اسټیبلیشمنټ دی زموږ الحمدلله پاکستان یو سټیک هولډر دی که هغه سیاستدان زی راځي خو هغه چې کوم دی هغه برقرار وي عزت او ذلت ورته الله ورکوي نو بس ما چې دا اخري خبره ده تاسو سره به شیر کړو ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ.